اوس تاسو د خپلو کشرانو فیسبوک هم په خپل موبایل فون کې کتلی شئ او دا پته لګولی شئ چې دی په فیسبوک کې څه کارونه کوي، کوم اکټیویټي کوي. دې لپاره د فیسبوک خپل یو سیټینګ دی فیملی سینټر په نوم باندې، چې کله هم تاسو دغه سیټینګ وکړئ نو بیا تاسو د خپلو کشرانو خپلو بچو فیسبوک په خپل موبایل فون کې کتلی شئ. اوس دا سیټینګ په فیسبوک کې کوم ځای کې دی او تاسو به یې څنګه کوئ مکمل طریقه در ښیم، خو د دغه نه مخکې د آی ډي د ځان سره ضرور فالو کړئ. را به شئ فیسبوک په اوپن کړئ، فیسبوک کې اوبره پر 3 لاین کلیک کوئ، بیا به ښکته راشئ د سیټینګ اینډ پرایویسي آپشن دی په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو بیا په دې سیټینګ آپشن کلیک کوئ، لږ ښکته به راشئ دا آپشن د فیملی سینټر په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو په کریټ انوایټ کلیک کوئ او کوم ستاسو د کشرانو فیسبوک اکاونټ چې وي هغه به تاسو سلیکټ کوئ، هغې ته به تاسو د انویټیشن ولیږئ. چې څنګه مو ولیږئ په هغې په نوټیفیکیشن کلیک کوئ او د هغه ځینې به دا کوم انویټیشن چې دی ایکسپټ کوئ. چې څنګه هم تاسو ایکسپټ کړو نو بیا تاسو د هغو د فیسبوک څه اکټیویټي دلته په دې ځای کې بیا کتلی شئ. که ویډیو معلوماتي وي د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. که تاسو سره څه مسله راځي نو په کمنټ کې راته ضرور ووایئ.